السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو محترم ستنه کړی ده چې یو خور د وتسوې د 15 کاله کېږي چې خاوند د واتت سره کوي، جمعه نه ورسره کوي. نو د شریعت نظر څخه دا حق د طلاق لري، طلب د طلاق کولی شي. محترمه که دا مسله دغه رنګه وي لکه دا ته چې وایې چې 15 کاله کېږي چې له واتت سره کوي، په دغه صورت کې نو پر دغه میړه واجب دی چې دې ته طلاق ورکړي، او که طلاق نه ورکړي دا کولی شي چې یو محکمې ته ورشي، قاضي ته خپل پیشنهاد وکړي، هغه د دې په مابینځ کې جلاوالی راولي. که الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې هم فرمایي فامساک بمعروف، په ښه طریقه ژوند دی یا پرېښول په ښه طریقه دی. نو فقهای کرام وایي که لو فات الامساک بالمعروف، که پر هغه روا او شرعي طریقه سره ژوند نشي کېدلی، خاوند د ښځې حق نشي ورکولی، جماع ده، لباس دی، مثلا د اوسېدلو ځای دی، نفقه ده، که دا نشي ورکولی بیا دې پرېږدي. او دغه رنګه په تاوای هندیه کې فرمایي وایي که دوی یو له بله سره بد اختلاف او شریعت یې نه سوی راوستلی، نو خاوند یې پرېږدي. او که خاوند نه پرېښوله، ښځه دې خلع ورسره وکړي. دعوی هندیه جلد صفحه 488 الباب الثامن فی الخلع وما فی حکمه. نو دا چې 15 کاله دغه د لوط علیه السلام د قوم بدبخت د ماینې سره 15 کاله لواطت کوي، جماع نه ورسره کوي، دغه بدبخت ته نو موږ حیران یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله نه ګوري په نظر د رحمت په ورځ قیامت هغه سړي لره چې دی جماع کوي امراتون له ښځې سره بې دبرها په شاله خوا کې. په بل روایت کې راځي وایي ملعون دی د الله په قهر اخته دی هغه څوک چې راځي او ښځې لره د شاله خوا. سنن ابي داود رقم د حدیث 1022 او مسند احمد جلد 2 صفحه 444 کې روایت کړی. نو محترمینو دغه د بدبخته زوی نو څه بلا دی چې 15 کاله نو دا ښځه ولې ځان په لاس ورکوي؟ ولاړه دي چې د پلار کردي کښېني، ورته ودې وایي دا زما میسج در واستوي، ولاړه چې د پلار کره کښېنه ورته چې ورنسي. السلام علیکم ورحمت الله.